سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه یوه ناسته جوړوي. د نن شپې په ناسته کې به د ملګرو ملتونو لوی منشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې ناسته کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یوناما مشر تدامي چیاما ماتو به هم د غونډې د یوه برخوال په توګه خپل راپور وړاندې کړي. دا غونډه به د نیویارک پر وخت د مازدیګر پر 3 بجو او د کابل پر وخت د نن شپې پر 11 بجو ترسره شي. د بادغیس د پولیسو د عملیاتي ریزرف کنډک قمندان له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. دا قمندان چې عبدالحکیم مودودي نومېده تېره شپه له هرات سره پر ګډه پوله د بند سبزک پر پوستې طالبانو په ډلیز برید کې له خپلو 4 کسانو سره وژل شوی او 4 نور سرتیري یې ټپیان دي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امینی زیاتوي چې په دې نښته کې 22 طالبان هم وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. 22 نفرشان کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شده است. 2 میل پیکا، 1 میل راکت انداز و 8 اراده موتورسیکل از دشمن در میدان جنگ به دست نیروهای امنیتی افتیده است. قماندان عبدالحکیم خان مودودی قماندان شجاع و قهرمان کندک ریزرف پلیس ملی در ولایت بادغیس با شمول 4 سرباز دیگر به شهادت رسید و 4 تن دیگرشان هم مجروح شدند. د پاکستان لومړي وزیر ویلي هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې زیږېدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکوي. عمران خان تېره ورځ په کراچۍ ښار کې په یوې راټولېدنه کې په اروپا او امریکا کې له پناه غوښتونکو سره چلند ته په نغوت سره وویل په نورو هیوادونو کې هم دغه ډول کار کیږي نو اسلام آباد ولې باید پر پناه غوښتونکو ظلم وکړي. هغوی هم انسانان دي. نوموړي همدغه ژمنه وکړه چې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه دغو کډوالو ته د تابعیت ورکړه یې کاري لومړیتوب دی. ویل کېږي د همګړۍ نږدې 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي. په لغمان کې به په راتلونکو ټاکنو کې 45 د رایې اچونې مرکزونه تړلي وي او 18 نور مرکزونه له منځني امنیتي ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نوملیکنې او رایې ورکونې له 140 مرکزونو څخه په 9 مرکزونو کې نوملیکنه شوې، پاتې نور تړلي پاتې دي او 18 نور مرکزونه له منځني امنیتي ګواښ سره مخ دي. په لغمان کې د راتلونکو ټاکنو لپاره نږدې 70,000 کسانو نوملیکنه کړې چې څه باندې 40,000 یې ښځینه دي او دوی پر رڼو ټاکنو له ټینګار سربیره له حکومته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره عملیات ترسره کړي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن مازدیګر له سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا د روان کال په اسیا جام سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټیډیوم کې ترسره کیږي. دغه 500 وریزه لوبه په داسې حال کې ترسره کیږي چې سریلانکا 13 ورځ بنګلادیش ته لوبه وبایلله. افغان کرکټ ملي لوبډله به له سریلانکا وروسته د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخ شي. دا ورته د مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.